د هغه خدایي مینه چې د هر ملګري سره د هر فرد سره د الله د رضا لپاره کوم مینه درلودله. مولوي صاحب بل خصوصیت دا و چې دی به همیشه متوکل و، په الله به یې توکل کو. عزیزانو موږ او تاسې باندې چې نن دا غم راغلی دی، عزیزانو الله جل شانه موږ او تاسو باندې معلومات کوي، امتحان دی چې زموږ او ستاسې جذبې مړې کېږي او که ژوندۍ کېږي. عزیزانو دې مولوي صاحب د خولې مبارکې نه ما دا خبره بار بار اورېدلې ده چې د شهیدانو په شهادت باندې باید موږ او ستاسې جذبې مړې نه شي. د شهیدانو په شهادت باندې باید موږ او ستاسې جذبې نور راپورته شي. د یو شهید په شهادت باندې الله جل شانه په سوونو مجاهدین پیدا کوي. بهرحال د مولوي صاحب بل دا خصوصیت و چې مولوي صاحب به همیشه په سپېرو خاورو کې وده کېده. هغه سپېرو خاورو کې چې به کله وده شو سهار به راجګېده، خپل څادر مبارک به خپل څادر خپل بدن به یې ټول وڅنډه. عزیزانو مولوي صاحب شهید دی، موږ ورته مړی نه وایو، الله ورته مړی نه دی ویلي. الله جل شانه فرمای ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اے مسلمانانو، اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امته، هغه سړي ته تاسې شهید مه وایئ چې زما په لاره کې ووژل شي، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکې دی ژوندي دي په نزد د رب چې دی ژوندي دي، الله رب العزت دې ته رزق ورکوي. عزیزانو زه د مولوي صاحب ورثاو ته مبارکي وایم. مولوي صاحب الحمدلله 3 زامن دي اوسه. مولوي صاحب خپل خولې نه ما دا خبره واورېدله په پېښور کې چې زه مړ نه یم، که زه مړ شم مړ نه یم، زما بچي دي، زما 3 بچي دي، ما نه بعد به دی د جهاد سنګر کغړ شلل ګرم به یې ساتي. عزیزانو مجاهدینو ته پکار ده، موږ تاسو ته پکار ده چې خپله حماسه مړه نه کړو. انشاءالله د دې په شهادت باندې به زموږ جذبې راپورته کېږي، د دې انتقام به اخلو. هغه به ډېر بېزړه انسان وي چې هغه وایي څوک څوک څوک، دا به نه وایو، موږ به وایو انشاءالله. نعره تکبیر! د مولوي صاحب شهید ته سپینې جامې ورکوي، شهید ته سپینې جامې ورکوي، تور جامې ماشیندارو وړي دینه. نعره تکبیر! الله تکبیر! الله اکبر! د مولوي صاحب هغه مختصر حالات تاسو ته د ژوند بیانوم. عزیزانو ابتداءً چې کله زه په خپله تګاو ته راغلم د جهاد لپاره، مولوي صاحب په کوړه کې تقریر کو، ډېرو علما کرامو تقریر وکړ، خو چا ورته ونه ژړل، څوک په جذبه رانغلل. مولوي صاحب کله چې جګ شو دا ټولو خلکو وژړل، په ټولو خلکو کې چې جذبه پیدا شوله، نو ما سره دا احساس پیدا شو چې یاره کېدای شي دا ټول خلک پاکستان حکومت راشي دې بندیان کې. مولوي صاحب ویلې بې غیرته کېږئ مه، چا نه هېرېږئ مه، حماسه مه مړه کوئ مجاهدینو. چې کله تقریر شروع کړه، یعنې هر سړي ویلي، هر عالم ویلي چې واقعي دا د اسلام باندې دردېدلی مجاهد دی. عزیزانو تاسې د دې هغه مخلصانه تقریرونه اورېدلي وو چې په هر مجلس کې هر شهید باندې به دې تقریر کوو. په هغه ورځ باندې چې ټول غرونه د فرانسویانو نه ډک وو، همدا مولوي صاحب چې د 8 نفرو سره په دې بهادرخیل کې اوسېده، موږ لویه دوره کوله په کال باندې. په لوی جماعت کې مولوي صاحب منبر ته جګ شو، ویل ای خلکو حماسه مړه کوئ، دا څوک دي، دا داسې دي لکه د دریاب هغه زګ، دا هېڅ شی نه دي دا کافران. عزیزانو د هغه وخت نه چې په کوړې کې مولوي صاحب کله تقریر وکړ، یعنې ما سره تقریبا 14 نفره برابر شول جهاد لپاره. عزیزانو مولوي صاحب داسې کم سړی نه و. د مولوي صاحب په شهادت باندې به ډېر خنزیران خوشحاله شوي، ډېر جاسوسان به خوشحاله شوي، ډېر اربکیان به خنزیران به خوشحاله شوي. عزیزانو موږ او تاسو لپاره د مولوي صاحب شهادت فخر دی. نبی علیه الصلاة والسلام په دې شهادت باندې فخر کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه غواړم چې د الله په لاره کې شهید شم،
بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم. بعضې رذیلانو دا خبره کړې ده چې زموږ نه مولوي صاحب نه ډېر زړه تنګ و، ډېر زړه تنګ و، دا به کله الله واخلي. ای منافقه، ای جاسوسه، ستا به موږ سره لزو که چېرته موږ ته په ګیر راغلې موږ ته. خبره دې واوري، خبره دې واوري، که د موبایل د لارې اوري که هرې لارې نه اوري، هغه جاسوس چې دا خبره کړې د هغې به سره لزو انشاءالله. عزیزانو، مولوي صاحب چې شهید شوی دی انشاءالله د داسې بچي نه دي روزلي، د داسې شاګردان نه دي روزلي چې همیشه به دلته هر مجاهد راغی په هغه ډز کولو به نه پوهېده مولوي صاحب دلته ټرېننګ کړ. د مولوي صاحب شاګردان، د مولوي صاحب مجاهدین ټول افغانستان ترې ډک دی، تر دې چې عراق ته ورسېدل. عزیزانو، مولوي صاحب سره مولوي صاحب موږ او تاسو لپاره نعمت و، د نعمت قدر هلته معلومېږي چې کله زایله شي. عزیزانو، د یو سړي سترګه یې جوړئ چې کله دا سترګه ختمه شي هغې نه بعد د هغې قدر معلوم شي. دا موږ او تاسو لپاره یوه سترګه وه. ای عزیزانو، موږ او تاسو ته څه پکار دي؟ څنګه چې په کوم نقش قدم باندې دې مولوي صاحب تګ کړی دی، رفتار یې کړی دی، په هغه نقش قدم باندې باید موږ او تاسو روان شو، باید موږ او تاسو حماسه مړه نه کړو. عزیزانو، دا درته وایم چې هر ځای کې چا هم جاسوس ولیده، جاسوس راپور یې واغسته مجاهدینو ته، موږ ته یې راپور راکړه. عزیزانو، تاسو دې غاړه بندوئ چې تاسو راپور نه ورکوئ. عزیزانو، ټول لاس جګ کړئ چې پس د دې به موږ د جهاد ته اراده کوو، موږ په کلکه د دې پس سره جنګ کوو. امریکایان موږ دښمنان دي، جاسوسان موږ دښمنان دي، اربکیان موږ دښمنان دي. موږ به د مولوي صاحب انتقام انشاءالله اخیستل شوی دی. د مولوي صاحب د شهادت نه بعد دا د دې کرامت و چې 5 نفره یوه نفر اربکیان هغه د 2015 کال اربکیان چې د داعش په نامه، داعش دا د عراق واقعي چې مجاهدین دي، دې ظالمانو د هغې مجاهدینو هغه پکول په سر کېښودله، دې خنزیرانو د اسلام نوم بد کړ. دا د اسلام نوم به د دې د لاسه څوک هم ولګېږي، هغه پاک شهید دی. عزیزانو، د دې خبیثانو نه مجاهدینو ورونو پرون انتقام اخیستی دی. 9 نفره ژوندي نیولي، یا یې مردار کړی او 6 دغه ژوندي دي. الله پاک دې هغه هم د دې مجاهدینو په لاس باندې د تېغ نه تېر کړي. ای عزیزانو ورونو، حدیث ته راځم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي شهید لپاره هر څه بخښل کېږي. دا خبره زما زړه کې مخکې نه وه کومه، زما اراده وه چې مخکې تقریر وکړم، خو زما زړه ډېر ډک و، ډېر د غم نه ډک و، ما نه شو کولی چې تقریر وکړم. عزیزانو، مالې یا به زه ادیرې په سر دا خبره کوم، که چېرته د چا په دې مولوي صاحب باندې قرض وي، دغلته دې ووایي چا قرضه انشاءالله 10,000 روپۍ خو زه خپل ځان نه ورکوم چې دا قرضه یې خلاصه شي. او که د چا قرضه پرې وي بیا پس له هغې وایي چې زما مولوي صاحب باندې قرض و، بیا دا خبرې نه کوي. را دې چې دا اوس دې ووایي چې که موږ ته یې نه شي ویلی، هغه حاجي صاحب هغه سید ته دې ووایي، یو بل کلیوال ته دې ووایي، نصرت ته دې ووایي، بل مجاهد ته دې ووایي، بل ملګري او سپین ږیري ته دې ووایي. ځکه حدیث کې راځي یغفر للشهید کل شیء الا الدین، شهید ته هر څه بخښل کېږي خو لیکن دین نه بخښل کېږي. عزیزانو، زما دا امید دی انشاءالله مولوي صاحب دینداره نه دی تللی دنیا نه. مولوي صاحب هغه صفا متقي انسان و چې زما 15 کاله دې سره تېر شوي دي، یعنې ما دې نه